السلام علیکم ملګرو، زما نوم حسن او تاسو ګورئ ټیک AFG YouTube چینل. نن موږ په دې ویډیو کې تاسو ته درښیم که تاسو فیسبوک کاروئ. نن سبا ټول خلک فیسبوک کاروي. نو که تاسو فیسبوک کاروئ او تاسو په فیسبوک مسنجر کې څوک تنګوي، که تاسو غواړئ چې ایډي ریپورټ کړئ، مطلب دا چې ایډي فل بنده کړئ، نو هغه نن په دې ویډیو کې ګورو. او تاسو نه یوه هیله لرم که تاسو چینل ته نوي راغلي نو چینل سبسکرایب کړئ، او که چینل کې پخواني یې نو خامخا بیل ایکن آن وساتئ، ځکه چې موږ هر نوې ویډیو تاسو ته ټول نه مخکې در ورسیږي. ایډي ریپورټ کوم دې لپاره فیسبوک ته راسم، نو دلته به سرچ کې یو ایډي ولیکم، سمیع الله رحماني، دا به سرچ کو چې کوم ایډي راغلی. دا اولنۍ ایډي راواخیستله، دا فیک ایډي ده، زه غواړم چې دا بنده کړمه، ریپورټ یې کړمه. نو دې لپاره به تاسې دا د ایډي د ښي طرف لاس کې درې ټکو باندې به کلیک وکړئ. نو ټول نه اول به د ایډي پروفایل لینک کافي کړئ، د بیخي آپشن باندې به کلیک وکړئ. دا چې کله لینک کافي کړئ نو په اول آپشن به کلیک وکړئ، فایند سپورټ اور ریپورټ پروفایل، دې به کلیک وکړئ. نو دلته به تاسې ته داسې صفحه راوړي، دې کې به تاسې دا دوم آپشن باندې کلیک وکړئ. دوم آپشن باندې چې کله کلیک وکړو نو تاسو به بیا دا لاندې کې از د اکاونټ اونر پریټینډینګ ټو بی سمون ایلز، نو دې کې به تاسې اول آپشن باندې کلیک وکړئ، نیکسټ به ووایه. نو دا جریان مخته ځي نشم چې کله ووایي، نو په ریپورټ پروفایل به کلیک وکړئ. دلته به کنټینیو انیوای باندې کلیک وکړئ. نو دلته دا ټیک علامه یې ورکړئ، ریپورټ به یې کړئ. نو دا ریپورټ روانېږي. ویډیو وړه ویډیو ده، ویډیو سکیپ کوئ مه او خامخا ویډیو لایک کړئ. نو دلته به تاسې نیکسټ ووایه، دلته به ډن چې ووایه. نو تاسې ایډي ریپورټ شوه. اوس به یو بل کار هم پاتې دی، تاسې به راسئ خپلې ایډي ته چې کله راغلی د درې ټکو باندې به کلیک وکړئ، دا به شي سیټینګ خواته. دلته به دا هیلپ اینډ سپورټ باندې کلیک وکړئ. نو دلته چې کله کلیک وکړو نو تاسې څلورم آپشن ویلی ریپورټ آف پرابلم، په دې به کلیک وکړئ. دلته به تاسې دا دوم آپشن باندې کلیک وکړئ، کنټینیو ټو ریپورټ آف پرابلم. نو دلته چې کله کلیک وکړو نو دلته راسئ لیکته، دلته پروفایل باندې کلیک وکړئ. پروفایل باندې چې کله کلیک وکړو نو دلته به تاسې زه دلته یو لیکنه تاسې ته ښیم، هغه لیکنه به تاسې ورواچئ. زه ډسکرپشن کې هم هغه لیکنه واچوم، تاسې یې کاپي کړئ هغې ځای نه. نو دلته دا لیکنه ما ورته ولیکله. نو دې چې به تاسې د کوم ایډي چې تاسې رپورټ کوئ د دې لینک هم کاپي کړی وکړئ، پروفایل لینک، دغه لینک به دلته بیا ورواچوئ. نو دلته دا پروفایل لینک ده، دا هم ورواچوو. نو را به سو دلته پکچر ته، اوس به ایمیج دلته به د هغه ایډي کوم ایډي تاسې رپورټ کوئ د هغه یو عکس به دلته راواخلئ، هلته به یې ورواچوئ. دلته د عکس د هغه ایډي د عکس هم ورواچوئ. نو په سینډ آپشن به کلیک وکړئ، فینلایزینګ بک ریپورټ. نو دا ریپورټ ورته ورځي د فیسبوک کمپنۍ ته. نو دا به تاسې ته یوه ګنټه نیمه ګنټه کې 10 منټه کې تاسې ته به بېرته جواب درکړي. تاسې بیا دا ایډي وګورئ، دا ایډي به بیخي ختمه شوي وي. نو دا ملګرو د یو چا ایډي ریپورټ کول مطلب بندول. نو که ویډیو ښه خوښوي وي نو ویډیو خامخا لایک کړئ، او که چینل ته نوي راغلي نو چینل سبسکرایب کړئ، او که مخکیني یې نو خامخا د بیل ایکن آن وساتئ، ځکه چې موږ هره نوې ویډیو تاسې ته ټولو مخکې